یو وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل مسیح حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ هغه په دې غیږ کې رانیولی او هغه مچاوي او هغه له بوسه ورکوله یعنی ښکلوی. په دې وخت کې هغه یو صحابي و هغه ورته کتل او ورته ویل چې یا رسول الله زما لس بچي دي یعنی لس زامن مې دي لس اولاده مې دي ما تر اوسه پورې یو هم نه دی ښکل کړی یو ته مې هم مچ نه ده ورکړې او نه مې بوسه ولا ورکړې ده او ما تر اوسه دا نه دي کړي ته څنګه کوي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کم څوک رحم نه کوي هغه باندې د الله رحم نه کیږي. تاسې د خپل اولادو په باره کې رحم ولرئ. که رحم هم نه درځي د حدیث ته وګورئ او ظاهري عمل خامخا تاسې ادا کړئ ځکه چې کم څوک رحم نه کوي د الله رب العزت طرف څخه پر هغه باندې رحم نه کیږي.